څرنګه چې د پښتو ژبې املا نوې ده او کار پې روان دی، دغه رنګ یې تاریخونه هم تازه راسپړدلي شوي دي. د پښتنو د قام، نسل او تاریخ په حواله دا خبرې گردش کوي. وایي پښتانه د ایشیا د منلې شوي 15,000 کلن تاریخي نسل آریاو څخه دي، ځکه یې د 15,000 کلونو د تاریخ تکرار ډیر کیږي. ځنې وایي پښتانه د بني اسرائیلو یوه ورکه قبیله د یعقوب علیه السلام او یا د سلیمان علیه السلام اولاد دی، او ځینې د آتش پرستو او زرتش سره هم تړي. ډاکټر حنیف خلیل صاحب د پښتنو د سلیمان علیه السلام د اولاد خبره په یو کوټلی دلیل رد کړی ده چې سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی و او په هغوی تورات په عبرانی ژبه کې نازل شوی و. اوس پرته په ډیرو نظرونو کې د یو سره ذهن تړل دي چې ناقلاره ذهن یې ټیکاو وي. د پښتو ژبې استادان پوهان دا خبره هم کوي چې پښتنو ته پښتو ژبه پیریانو زده کړې ده. فکر کوم چې پښتو جوړه شوي نو پښتون جوړ شوی دی. زه پیریان د خپل ټولو حقیقتونو سره منم چې په نړۍ کې د پښتنو خویونو، عادتونو، شرارتونو ته وکتلی شي نو ویم چې د پیریانو نه خالی نه دي. پښتو په خپل تاریخ کې د څلورو طرفونو نه د لویو تهذیبونو د لښکري ژبو په منځ کې یوازې ژوند نه بلکې وده هم کړې ده. د نورو ژبو د اهمیتونو سره سره پښتو ته د پیریانو د ژبې یو ځانګړی حیثیت هم حاصل دی او د ټولو ژبو خاوندان پیریان مني. د پښتو ژبې اولنی خلک خاص وو، خو وروسته د افغانستان په قدیمه جغرافیه کې آبادو د ډیرو نسلونو خلکو پښتو ژبه او پښتو روایات خپل کړي دي او ګرد سره پښتانه شوي دي. په افغانستان کې د صحابو د قبرونو نه اندازه لګي چې دلته د عرب ساداتو خلکو ډیر تلی راغلی شوی دی، خو بیا هم د پښتنو په ژبه او روایاتو چا رد نه دی کړی، بلکې د تبلیغ او جنگ په صورت کې هم دغه ژبه او روایات داسې خپل شوي دي چې نن هم سادات ځان ته پښتانه سادات وایي. په دې تاریخونو کې یو سوال را پیدا کیږي که پښتانه آریان وي، د زرګونو کالو تاریخ یې وي، د بني اسرائیلو ورکه قبیله وي یا د سلیمان علیه السلام اولاد وي، نو بیا د قیس عبدالرشید بابا شجره هله ذهن مني کچری د نوح علیه السلام په شانتري د نوي سره د پښتنو ژوند روان شوی وي. ولاړه ده مړه نشي په لمبو ولاړه ده، دنیا ټوله بدله شوه، پښتو ولاړه ده.